بسم الله الرحمن الرحیم. قسم سیوم در صرف اجوف. اجوف واوی از نصر ینصر القول گفتن، قال یقول قولا فهو قائل. په تیر سبق کې علامه صاحب د مثال واوی او د یایی بازیګردانونه ذکر کړي وو چې د مثال واوی څخه د وهابه یهابو، دارنګي د حسیبه یحسبو، د سخا ومقا یمقو، او دارنګي د باب افتعال نه د مثال واوی گردان ذکر کړي وو. الاتقاد او د یایی ذکر کړي وو الاتصار، او داشان د مثال واوی گردان د باب استفعالنا ذکر شوی و استوقد استوقدو استیقادا. سی د باب افعالنا د مثال واوی گردان علامه صاحب ذکر کړی و اوقد یوقدو ایقادا. د مثالو د گردانونو د ذکر کولو نه وروسته اوس علامه صاحب د اجوفو گردانونه درته ذکر کوي. نو علامه صاحب فرمایي قسم سیوم در اجوف، در صرف اجوف. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان امر حاضر معروف قل قولا قولو قولی تردیزی پورے اولس خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره د قسم سیوم د دې خلاصه به درته ذکر کی. دوهم نمبر خبره د نصر ینصرنا د اجوف واوی گردان به درته ذکر کی. دریم نمبر خبره دفع د یو اعتراض به وکي. څلورم نمبر خبره د باب د قال یقول باب ماضی معلوم گردان به ذکر کی. پنځم نمبر خبره د دې باب په ماضی معلوم کې چې کوم تعلیلات کیږي هغه به درته ذکر کی. شپږم نمبر خبره د دې باب فعل ماضی مجهول گردان به درته ذکر کی. اوم نمبر خبره په دې ماضی مجهول کې چې کم تعلیلونه کیږي هغه به درته ذکر کی. اتم نمبر خبره د فعل مضارع معلوم گردان به درته ذکر کی. نهم نمبر خبره د فعل مضارع معلوم د صيغو تعلیلات به ذکر کی. لسم نمبر خبره د فعل مضارع مجهول گردان به ذکر کی. یو لسم نمبر خبره د فعل مضارع مجهول د صيغو تعلیلات به ذکر کی. دولسم نمبر خبره د نفی تاکید بلند فعل مستقبل معلوم او مجهول گردان به ذکر کی. دولسم نمبر خبره د دې نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معلوم او مجهول د صيغو بیان بو کی په اعتبار د اعلال سره. څوارلسم نمبر خبره د نفی جحد بلم معلوم او مجهول گردانونه به ذکر کی. پنځلسم نمبر خبره د نفی جحد بلم معلوم او مجهول د صيغو بیان به کی په اعتبار د اعلال سره. شپاړسم نمبر خبره د فعل مستقبل مؤکد بالام او نون تاکید ثقيله او خفيفه د دې دواړو گردانونه به درته ذکر کی. او اولسم نمبر خبره د دې لام تاکید بانون ثقيله او خفيفه د دې
گردانونو د صيغو بیان به وکي په اعتبار د اعلال سره. نو په ننني سبق کې دا 19 خبرې ذکر کیږي. نننی سبق په دې 19 خبرو باندې مشتمل دی. اول نمبر خبره د قسم سیوم خلاصہ. علامه صاحب فرمای چې دا قسم سیوم د فصل دوم پدې کې چې د گردانونه د اجوافو ذکر کیږي او د دې د اجوافو د گردانونو او د صيغو تعلیلات هغه په دې قسم سیوم کې ذکر شي. نو اول نمبر خبره د علامه صاحب ذکر کوي قسم سیوم در صرف. نو د اول نمبر خبره خلاصه څه شو چې قسم سیوم د فصل دوم پدې کې چې د اجوافو گردانونه او د اجوافو د گردانونو د صيغو تعلیلات هغه ذکر کیږي. نو علامه صاحب فرمایي قسم سیوم دریم قسم در صرف اجواف په گردانونو د اجوافو کې دی. دا زما په کتاب کې در صرف اجوافی واوی دی. ستاسو کوم دا اصله پور دی؟ دا غلطی د کاتب ده. زکه چې کاولنی دوهم قسم تمنګ آلته وګورو آلته موږ ته ذکر کړیو قسم دوم در صرف مثال بیا غنه ورسته وای مثال واوی. نو دلته چې د اجوف دا پاتې شوی دی د کاتب نه. نو د اجوف دا دوه پیری راځي. قسم سیوم در صرف اجوف دو دریم قسم په بیان د گردانونو د اجوفو کې دی. اوس دوباره اجوف راځي چې اجوف واوی اذن سور ینصرو دا دوهم پیر اجوف دا دی پاتې شوی. دوهم نمبر خبره د باب نصر ینصرو څخه د اجوف واوی گردان. نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي اجوف واوی اذن سور ینصرو القول گفتن. گردان دا جو فی واویو د باب نصر ینصرنا القول گفتن په معنا د ویلو سره. قال یقول قولا متن کی ذکر دی گردان. قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فهو مقول. الامر منه قل والنهي عنه لا تقل الظرف منه مقال والآلة منه مقول ومقولة ومقوال وتثنيتهما مقالان ومقولان والجمع منهما مقاول ومقاويل وافعال التبذيل منه اقوال والمؤنث منه قولا وتثنيتهما أقولان وقوليان والجمع منهما أقولون وأقاول وقول وقوليات. دا دوهم نمبر خبره گردان د قال یقولو. دریم نمبر خبره دفع د یو اعتراض جواب. نو دا دریم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره در مقول و مقولة حرکت و ما قبل اعتراض واردیږي. د اعتراض خلاصه دا ده چې په مقولن او مقولتن کې د یقول او یبیع قانون د وجنه د واو حرکت ما قبل تا نقل کولو سره دا واو په الف سره ولې نه دی بدل کړی شوی. اعتراض ورسېدی. اعتراض دا واردېږي چې په مقولن او مقولتن په دې دوو صيغو کې د یقول یبیع قانون د وجنه د دې واو حرکت ما قبل تا نقل کولو سره دا واو په الف سره ولې نه دی بدل کړی شوی. دا اعتراض راځي ځکه د یقول یبیع یا د یقال یباع دا قانون دی چې کله واو متحرک وي واو باندې فتحه وي مخکې ترېنه حرف ساکن وي نو د دغه واو حرکت ما قبل ساکن ته نقل کول او دغه واو په الف سره بدلول دا واجب دي. نو دلته واو باندې فتحه ده متحرک ده ما قبل ترېنه
حرف صحیح ساکن دی، د دې باوجود هم د واو حرکت ما قبل ته نه دی نقل کړی شوی دی. څه وجه ده؟ نو لنډ اعتراض دا شو چې په مقولن او مقولتن په دې دوو صیغو کې د یقول یبیع قانون د وجې نه د واو حرکت ما قبل ته نقل کولو سره دا واو په الف سره ولې نه دی بدل کړی شوی؟ نو علامه صاحب د دې اعتراض جواب کوي چې در مقولن و مقولتن د جواب خلاصه دا ده. علامه صاحب فرمایي چې په مقولن او مقولتن په دې دوو صیغو کې د یقول یبیع قانون د دې د وجې نه دی لګېدلی چې دا صیغه د مقولن او مقولتن دا دواړه صیغې د مقوالن اسم آلې نه جوړېږي. دا دواړه صیغې د چا نه جوړېږي؟ د مقوالن اسم آلې نه. نو مقوالن دا اصل دی او مقولن او مقولتن دا دواړه فرع دي. د مقوالن فرع دي. نو په مقوالن چې اصل دی په دې کې د یقول یبیع قانون نه لګېږي. ولې نه لګېږي؟ ځکه نه لګېږي چې د دې مقوالن کې د واو نه وروسته الف راغلی دی او قانون کې موږ دا شرط لګولی و که د واو او یا نه وروسته الف راغلی و نو بیا په هغه واو او یا کې قانون نه لګېږي. نو په مقوالن کې چې اصل دی قانون د یقول یبیع نه لګېږي. نو چې په اصل کې نه لګېده موږ قانون په فرع کې چې مقولن او مقولتن دی په دې کې هم و نه لګوو د دې دپاره چې د فرع حکم په شان د اصل شي. د دې دپاره چې د اصل او د فرع حکم یو شان شي، چې د اصل او د فرع حکم څه شي سره یو شي. په جواب پوه شوي په مقولن او مقولتن کې علامه صاحب فرمایي قانون د یقول یبیع د دې د وجې نه نه دی لګولی یا نه لګېږي چې دا مقولن او مقولتن دا دواړه صیغې جوړې د مقوالن نه دي. په مقوالن کې قانون د یقول یبیع نه لګي. ولې نه لګي؟ ځکه په دې مقوالن کې د واو نه وروسته الف راغلی دی. نو هلته یو دا شرط په قانون د یقول یبیع کې چې واو یا نه وروسته به الف نه وي راغلی که راغلی او قانون بیا نه لګي. نو دلته واو راغلی په دې مقوالن کې چې دا اصل دا د مقولن او مقولتن لپاره په دې کې قانون نه لګي. نو چې په دې کې قانون نه لګي دا مقولن او مقولتن دا دواړه صیغې حمل دي په دې مقوالن باندې، په هغې کې هم من قانون ونه لګو د دې دپاره چې د اصل او د فرع حکم سره یو شان شي. نو د دې د وجې نه قانون پکې نه دی لګېدلی. نو بیا علامه صاحب فرمایي چې دا مقوالن او مقولتن دا خو د مقوالن نه جوړي دي. نو مقوالن نه دا په داسې طریقه سره جوړي دي چې د مقوالن کې د الف مو وغورځو نو ترې جوړ شو مقوالن. نو مقوالن څنګه شوه؟ بیا هم د دې مقوالن په آخر کې چې دی تا راوړله نو ترې څه جوړ شو؟ مقولتن. څه پکې نشته ګورئ. د دریم نمبر خبره د اعتراض جواب علامه صاحب فرمایي در مقولن و مقولتن په مقولن او مقولتن کې حرکت و حرکت د واو بابا قبل ما قبل تا بئین جهد ندادن د دې د وجنا ورنکړی شو کې این هر دو چې دغه دواړه صیغې چې مقولن او مقولتن دي در اصل مقولن بودن، په اصل کې مقولن وي. الف را حذف کردن، الف مو حذف کړ د مقولن نه، الف را حذف کردن، الف حذف کړی شو د مقولن نه، مقولن شد نو مقولن شد. و بعد حذف الف او رستا د حذف کولو د الف نه تا در آخر افزودن تا په آخر کې زیاده کړی شوله مقولتن شد نو مقولتن شو. و در مقولن اوس درته وایي چې په مقولن در مقولن چې په مقولن کې قانون ولې نه لګي دغې وجه. و در مقولن او په مقولن کې بسبب مانع د وجې د مانع نه کې وقوع الف بعد واو چې هغه واقع کېدل د الف دی وروسته د واو نه نقل حرکت نه کردن، نقل د حرکت و نکړی شو بس در این هر دو یا بعد بسبب مانع د وجې د
مانعنا کی وقوع الف چې واقع کېدل د الف دی بعد کی وقوع الف بعد واو چې واقع کېدل د الف دی وروسته د واو نه نقل حرکت نه کردل نقل د حرکتونه شو بس در این هر دو بس پدې دواړو کې چې مقولن او مقولتن دا دو صيغې دي کې فرعان هستن چې دا فرع د مقولن صيغې دي ځکه چې دا دواړه وایي د مقولن نه جوړې دي هم نقل حرکت ننمودن هم نقل د حرکت ونشو در این هر دو په دې دواړو صيغو کې فرعان هستن چې فرع د دې مقوال صيغې دي هم نقل حرکت ننمودن په دې دواړو کې هم نقل د حرکت ونشو ځکه چې په اصل کې نقل د حرکت نه وشوي قانون د یقول یبيع نو لګیدل نو فرع کې هم ونه لګولې شو د دې لپاره چې د دواړو صيغو حکم یو شان شي د اصل او د فرع حکم سره یو شان شي بعض علماء کرام وایي چې دا مقولن مقولتن او مقوالن په دې درې واړو صيغو کې یو صيغه هم اصل نه ده ولی وایي ځکه دا درې واړه جوړې دي د فعل مضارع د چا نه جوړې دي د فعل مضارع نه جوړې دي چې د فعل مضارع نه جوړې دي نو په دې کې یو صيغه هم اصل نه ده اصلي نه ده بیا دوی وایي په مقوالن کې هو قانون ځکه نه لګي چې التا یو شرط قانون کې دا و چې د واو نه وروسته به الف نه وي په مقوالن کې د واو نه وروسته الف راغلی دی وایي په دې باقي دوو صيغو کې چې بیا نه لګي په مقولن او مقولتن کې د دې د وجې نه لګي چې دا دواړه صيغې حمل دي په مقوالن باندې حمل دي په چا باندې په مقوالن خو د حمل دا مطلب نه دی چې دا مقوالن دا صيغه اصل دا او مقولن او مقولتن دا صيغه فرع دي او جوړي دي د مقوالن نه د حمل وای دا مطلب نه دی او بعض علماء کرام هغوی بیا د یقول یبيع قانون کې دا شرط لګئی چې هغوی فرمای دا یقول یبيع قانون دا په هغه واو او یا کې هم نه لګيږي کوم چې په اسم آله کې واقع کوم واو او یا چې په اسم آله کې راغلی وي یا راغلی وي په هغې کې هم دا قانون د یقول یبيع نه لګي دا شرط چې ولګولی شي بیا نه دا اعتراضات راځي نه بس دا تکلفات ته بیا څه ضرورت نشته دی اثبات فعل ماضي معروف سرورم نمبر خبر سوا گردان د فعل ماضی معلوم دا علامه صاحب ذکر کړي دا سرورم نمبر خبر اثبات فعل ماضی معروف گردان د فعل ماضی معلوم قال قالوا قالت قالتا قلنا قلت قلتما قلتم قلت قلتن قلت قلنا بقاعده هفتم واو در قالتا او پنځم نمبر خبره څه شوه د ماضی معلوم د صيغو تعلیلات نو دا علامه صاحب دا پنځم نمبر خبره د صيغو تعلیلات ذکر کوي بقاعده واو په دې عبارت سره چې بقاعده واو د تعلیلات خلاصه دا د علامه صاحب فرمایي په دې قالوا قالت په دې ټول ماضی معلوم کې اول قانون د قال باع چوم نمبر قانون دی هغه لګیدل دی قال اصل کې قوله واو متحرک ما قبل مفتوح د قال باع قانون د وجه واو بدل شي 50 سره الف سره نو قال شو نو بیا دا الف چې دی په اولنی 15 صيغو کې باقی پاتې دی تر قال تا پورې دا الف بیا چې دی په خپل حال باندې سده باقی پاتې دی بیا د قلنا نواخله تر اخره پورې چې څومره صيغې دي قلنا پوری قلنا نواله تر قلنا پوری په دې صيغو کې چې دی بیا دغه الف د اجتماع ساکنین د وجنه حذف کړل شوی دی د الف د حذف کولو نه وروسته بیا چې دی قاف ته چې کومه فا کلمه ده دې ته چې دا ضمه ورکړل شوی ده د دې د وجنه چې دا دلالت وکي په حذفیت د واو باندې نو دا د دې د وجه نه چې دا دلالت وکي په حذفیت د واو باندې نو دا د دې د وجه نه چې دا دلالت وکي په حذفیت د واو باندې نو دا د دې د وجه نه چې دا دلالت وکي په حذفیت د واو باندې
قوانین د دې باب په ماضی معلوم کې لګېدلي دي. اول نمبر قانون د قال با قانون چې په ټوله ماضی معلوم کې قال با قانون د وجې نه واو بدل شوی په الف سره دی. بیا په اولنۍ 5 صيغو کې د الف په خپل حال باندې باقی پاتې دی. بیا د قلنا نواله تر قلنا پورې په دې ټولو صيغو کې چې دی دغه الف د اجتماع ساکنین د وجې نه حذف کیږي او فا کلمه چې قاف دی هغې ته د الف د حذف کېدلو نه وروسته ضمه ورکړلی شوله د دې دپاره چې دا دلالت وکړي په حذفیت د واو باندې. ګورې ورته دا 5 نمبر خبره په قاعده هفتم دوم قانون د وجې نه واو در قاله واو په قاله کې تا قالتا تر قالتا پورې چې 5 صيغو جوړیږي بالغ بدل شو دا واو په الف سره بدل شو و در ما بعد قالتا خدا قانون د قالتا په ټولو صيغو د ماضي معلوم کې لګېدلی دی د قال با و در ما بعد قالتا او په ما بعد د قالتا صيغو کې به اجتماع ساکنین بیا دغه الف اول قانون د قال لګېدلی دی په ټول باب کې بیا چې دی په اولني صيغو کې د الف باقی پاتې دی په خپل حال خو بیا د قالتا نه وروسته چې کومې صيغې دي قلنا نواله تر اخره پورې په دې صيغو کې اجتماع ساکنین د وجې نه غورځېدلی و در ما بعد قالتا او په ما بعد قالتا کې به اجتماع ساکنین د اجتماع ساکنین د وجې نه دغه الف چې دی حذف ګرځېده حذف شو. قاف مضموم گشت او قاف چې دی دا مضموم شو د دې دپاره چې دلالت وکړي په حذفیت د واو باندې. اثبات فعل ماضی مجهول قیل قیلو دا شپږم نمبر خبره د فعل ماضی مجهول ګردان. نو دا شپږم نمبر خبره الله صاحب ذکر کوي اثبات فعل ماضی مجهول قیل قیلو قیلت قیلتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتن قلتو قلنا قیل درسل قویل بود بقاعده نهم قیل شد وهم چنین تا قیلتا در قلنا تاخر چونیائے ای با ارتقاء ساکنین بیفتاد پا سبب واوی بودنش قاف را زمدادن در اصل قویل بود. دا اوم نمبر خبره چې د ماضی مجهول د صيغو تعلیلات دا علامه صاحب درته ذکر کوي د ماضی مجهول د صيغو تعلیلات. علامه صاحب فرمایي قیل در اصل قویل بود قیل ماضی مجهول دا په اصل کې قویله و په دې کې قیل بیع قانون لګېدلی دی. نو قویله و د واو نه چې کوم مخکینی حرف د قاف دغه حرکت اول وغورځولی شو بیا د واو حرکت چې کسره ده دا ما قبل قاف ته ورکړلی شوله نو قیوله ته جوړ شو بیا چې دی دغه واو دا په یا سره بدل کړلی شو ځکه واو ساکنه وروسته د کسرې نه واقع شو میعاد قانون دی نو واو بدل شو په یا سره نو قیله ترېنه جوړ شو. بیا دغه یا چې دی تر قیلتا په دې 5 صيغو کې چې دی دا یا په خپل حال باندې بیا باقی پاتې ده په دې 5 اولنۍ 5 صيغو کې. بیا د قیلتا نه وروسته چې کومې صيغې دي قلنا نواله تر اخره پورې په دې ټولو صيغو کې بیا دغه یا د اجتماع ساکنین د وجې نه حذف کړی شوې ده. د چا د وجې نه حذف کړی شوې؟ اجتماع ساکنین یا د اجتماع ساکنین د وجې نه حذف کړی شوې ده. بیا کم چې قاف دی هغې ته چې دی حرکت د ضمې ورکړلی شو ځکه چې دا دلالت وکړي په حذفیت د واو باندې. په حذفیت د چا باندې دلالت وکړي؟ د واو باندې. په دې اولنۍ 5 صيغو کې قیل قیلا قیلو قیلت قیلتا په دې 5 صيغو کې چې دی یو وجه همدا جایز دی چې قیل ویل شي. دوهمه وجه په دې کې قول ویل هم جایز دي او دارنګه اشماق کول هم په دې کې جایز دي. ګورې دی اوم نمبر خبره تا قیل در اصل قویل بود قیل په اصل کې قویل و بقاعده نهم د نهم قانون د وجې نه قیل شد چې د قانون نوم خپله قیل بی عواله دی. قیل شد
قیل شو وهم چنین او هم دقا شانت تا قیلتا تر قیلتا پوری در قلنا تا آخر د قلنا واخلا تر آخر پوری چون یای با التقاء ساکنین اول پا دی طول ماضی مجهول کے قانون د قیل بیع نهم نمبر لگی دلے دے بیا د قلنا نوالا تر آخر پور اجتماعی ساکنین قانون لگی دلے دے یا حذف شوی دا در قلنا تا آخر د قلنا تر آخر پوری چون یا کلچیا دا یایه ده ما سره په کتاب کې دا دوهم آیا کوم وګده چې ورسره لیکل شوی ده دا غلطی د کاتب دا تا آخر تر آخره پوری چون کله چې یا با التقاء ساکنین یا د التقاء ساکنین د وجه نه بیفتاد غرزیدله بسبب واوی بودنش د وجه د واوی کیدلو د دې باب نه قاف را ضمه دادن قاف ته ضمه ورکړی شوه چې دلالت وکړي په حذفیت د واو باندې اثبات فعل مضارع معروف اتم نمبر خبره څه شی و د فعل مضارع معلوم گردان هغه درته علامه صاحب ذکر کوي اثبات فعل مضارع معروف یقول یقولان یقولون تقول تقولان یقولنا تقولون تقولین تقولنا اقولون اقولو نهم نمبر خبره د فعل مضارع معلوم د صيغو تعلیلات هغه علامه صاحب ذکر کوي دا نهم نمبر خبره در جميع ان سیاق درس بسکون قاف و ضمه عین بودن بقاعده علامه صاحب فرمایي په دې ټول مضارع معلوم کې اتم نمبر قانون لګیدلې ده چې هغه ته ویل کېږي د یقولو یبيع والا قانون دا مضارع معلوم علامه صاحب فرمایي اصل کې یقولو د واو چې ده هغه متحرک و ضمه و په باندې او ما قبل د درینا ساکنو نو د واو حرکت نقل کړی شو ما قبل ساکن تا نو د یقولون یقولو جوړ شو په ټول مضارع معلوم کې هم دغه یقول یبيع قانون لګیدل بیا دو صيغو کې چې یو یقولنا دا بل د تقولنا دا صيغه جمع مؤنث غائب او حاضر چې یقولنا او تقولنا دا دو صيغې په دې دوه صيغو کې بیا دغه واو چې د اجتماع ساکنین د وجنه حذف کړی شوی دی چا د وجنه اجتماع ساکنین چې لام سره اجتماع ساکنین راته په دې دوه صيغو کې بیا چې دی هغه واو حذف کړی شوی دی نو ګورئ د نهم نمبر خبره ته جميع سیاق د فعل مضارع معلوم په دې ټول صيغو کې در اصل به سکون قاف چې په اصل کې په سکون د قاف او ضم عین بودن په ضم د عین سره او بقاعده هشتم د اتم نمبر قانون د وجنا ضم واو بقاف دادن ضم د واو قاف ته ور کړی شو و در یقولنا و تقولنا و یقولنا و تقولنا په دې دوه صيغو کې ان واو هغه واو به التقاء ساکنین په افتاد د التقاء ساکنین د وجنه وګرځید چې لام سره التقاء ساکنین راته دو ساکنین جمع کېدل یا واو بلام اثبات فعل مضارع مجهول لسم نمبر خبره ده فعل مضارع مجهول کردان علامه صاحب ذکر کوي یقال یقالان یقالون تقال تقالان یقلن تقالون تقالین تقلن وقالوا نقالوا یو لسم نمبر خبره ده فعل مضارع مجهول د صيغو تعلیلات نو دا یو لسم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي در جميع سیاق کې بس سکون قاف او فتح و بودن علامه صاحب فرمایي په فعل مضارع په ټول فعل مضارع مجهول کې چې د قانون د یقول یبيع لګیدلې دی چې دوهم جز د قانون نو د هغې د وجنه واو بدل کړی شوی دی په الف سره دا یقال اصل کې یقولو واو متحرک و فتحه په وا نو د واو او ما قبل ترنا حرف صحیح ساکن و نو د واو حرکت نقل کړی شو د یقول یبيع قانون د وجنه ما قبل ساکن حرف تا او دغه واو بدل کړی شو په الف سره نو د یقولون جوړ شو یقالو بیا په دوه صيغو کې دغه الف چې د اجتماع ساکنین د وجنه حذف کړی شو چې و صيغه د جمع مؤنث غائب او دوامه صيغه د جمع مؤنث حاضر ده یقلنا تقلنا ګورئ د یو لسم نمبر خبره ته در جميع صيغ د فعل مضارع مجهول په دې ټولو صيغو کې به سکون قاف او فتحه واو بودن چې په سکون د قاف او فتحه د واو سره بقاعده هشتم
دا اتم نمبر قانون د وجنا فتحه واو بقاف دا فتحه واو بقاف دا فتحه د واو قاف ته ورکړل شو واو را الف کردن او واو بدل کړی شو په الف سره وان الف او بیا هغه الف در یقلنا و دا ازما په کتاب کې یقلنا او تقلنا دی دا غلط دی یقلنا دی اصل کې بیا دا الف در یقلنا و تقلنا په یقلنا صيغه کې و تقلنا صيغه کې به التقاء ساکنین یو ته التقاء ساکنین د وجنه حذف کړی شو یو دیارلسم نمبر خبره څه د نفي تاکید بلن فعل مستقبل معلوم او مجهول گردان نو دا علامه صاحب درته ذکر کوي دا دیارلسم نمبر خبره نفي تاکید بلن در فعل مستقبل معروف لن يقول لن يقول لن يقولوا څه پکې نشته ده سب فعل مضارع باندې لن ناسبه داخل کې اخر ته نسب ور کوي او سغونه نون یا راګ ورځي مجهول لن يقال مکه شانت ده در این بحث جزء تغییر کې در مضارع شدا دیارلسم نمبر خبره څه شوا د نفي تاکید بلن فعل مستقبل معلوم او مجهول د صيغو بیان په اعتبار د اعراب سره نو دا دیارلسم نمبر خبره ذکر کوي علامه صاحب در این بحث جزء تغییر کې در مضارع شدا تغییر دیگر واقع نشده علامه صاحب فرمایي په دې دواړو گردانونو کې نفي تاکید بلن فعل مستقبل معلوم او مجهول کې چې ده همغه قوانین جاری کی یکم قوانین چې په فعل مضارع معلوم او مجهول کې جاری شوي وو کم تغییرات چې الته شوي وو کم تعلیلات چې الته شوي وو کم قوانین چې الته جاری شوي وو همغه تغییرات همغه قوانین او همغه تعلیلات دلته کېږي دغه نه علاوه کم بل تعلیل پکې نه دی شوی درین بحث پدې بحث د یا پدې گردانونو د نفي تاکید بلن فعل مستقبل معلوم او مجهول کې جزء تغییر کې علاوه د هغه تغییر نه کې در مضارع شدا چې په مضارع کې شوی وو جزء تغییر کې د هغه تغییرونو نه علاوه کې در مضارع شدا چې په مضارع کې شوی وو تغییر دیگر واقع نه شدا بلکې تغییر نه دی واقع شوی نفي جحد بلن در فعل مضارع معروف 14 نمبر خبره څه شوا د نفي جحد بلن معلوم او مجهول گردان دا 14 نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي نفي جحد بلن در فعل مضارع معروف لم يفعل لم يقل لم يقولا لم يقولوا لم تقل لم تقولا آسان ده ټیم نشتا گردن نه وای به مجهول لم يقل لم يقالا الى اخره درین بحث جزئین کې 15 نمبر خبره د فعل جحد معلوم او مجهول د صيغو بیان په اعتبار د اعلال سره نو دا 15 نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي درین بحث علامه صاحب فرمای چې پدې نفي جحد معلوم کې همغه تغییرات شوي دي کم تغییرات چې په فعل مضارع معلوم کې شوي همغه قوانین جاری شوي دي کم قوانین چې په فعل مضارع معلوم کې جاری شوي خو صرف یو نوې تغییر دلته دا کیږي یو نوې قانون چې د اجتماعي ساکنین وایي علا قانون دی هغه دا پکې جاری شوی دی په 15 صيغو کې چې یو صيغه د لم يقل دا دوهم لم تقل دریم لم تقل پنځمه د لم اقل او څلورمه د لم اقل او پنځمه د لم نقل په دې 15 صيغو کې چې د نفي جحد بلم معلوم په دې 15 صيغو کې چې د واو د اجتماعي ساکنین د وجه نه حذف کړی شوی دی او دا شانتي د نفي جحد مجهول هم په همدغه 15 صيغو کې چې د الف دا د اجتماعي ساکنین د وجه نه حذف کړی شوی دی صرف دغه نوې دا یو تغییر پکې شوی دی دین علاوه چې د کم نوې بل تغییر پکې نه دی شوی نور همغه تغییرات پکې کیږي کوم چې په فعل مضارع کې کېده چې معلومه مجهول کې وای درین بحث پدې گردانونو د نفي جحد معلومه او مجهول کې جزئین کې علاوه د دینه کې واو در لم يقل چې واو په لم يقل کې واخواتیو او په هم مثل او په هم شکلو د دې لم يقل کې چې کومې صيغې دي چې لم تقل دی لم تقل دی لم اقل او لم نقل چې دا څلور صيغې دي الف در لم يقل والف او الف در لم يقل فلم يقل کی واخواتیو او په هم مثل صيغو د لم يقل کی چې لم تقل لم تقل لم اقل لم نقل دا
څلور صيغې دي. به التقاء ساکنین د وجې د التقاء ساکنین نه بیفتاده حذف شو، تغییر دیگر بل څه نوې تغییر بل څه تبدیلی یا بل څه تغییر دیگر بل څه تبدیلی بل څه تغییر غیر ما وقع علاوه د هغه نه چې واقع شوي وو فی المضارع په مضارع کې واقع نه شو، دا بل تغییر او تبدیل نه دی واقع شوی. لام تاکید بنون ثقيله در فعل مستقبل معروف. 14 نمبر خبره وا د فعل د لام تاکید بنون ثقيله او نون خفیفه معلوم او مجهول گردانونه. دا 14 نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي. لام تاکید بنون ثقيله در فعل مستقبل معروف ليقولن تا اخر مجهول ليقالن وهكذا نون خفیفه هم د قشان گردانونه د نون خفیفه دي څه مشکل نه دي دروازه موټه کېدله. در این هر چهار گردان هم تغییر غیر ما وقع فی المضارع نشودا. او لسم نمبر خبره او اخرنی خبره د نن سبق د دې څلور گردانونو چې لام تاکید بنون ثقيله او خفیفه معلوم او مجهول د دې څلور گردانونو کې علامه صاحب فرمایي همغه اعلانونه شوي دي، همغه تعلیلات شوي دي چې کوم په مضارع کې شوي وو، د هغې تعلیلات او د هغې اعلانونو نه علاوه په دې کې کوم نوی اعلان او تعلیل نه دی شوی او نه کېږي. درین هر چار گردان په دې څلور واړو گردانونو کې هم تغییر غیر ما وقع فی المضارع نشدا، تغییر بل څه تغییر او تبدیل غیر ما وقع فی المضارع نشدا علاوه د هغه نه چې په مضارع کې شوي وو نه دي شوي. کوم تغییرات چې په مضارع کې شوي وو همغه تغییرات په دې څلور گردانونو کې چې دوه د لام تاکید بنون ثقيله معلوم او مجهول دوه دي او دوه د لام تاکید بنون خفیفه معلوم او مجهول دي. په دې کې چې د همغه په دې څلور گردانونو کې همغه تغییرات او همغه قوانین جاری شوي دي کوم چې فعل مضارع معلوم او مجهول کې جاری شوي وو. کم تغییرونه چې الته شوي وو همغه دلته هم شوي دي. نننی سبق مشتمل و په دې 19 خبرو باندې.